مولا ته به ضرور دغه ګیله کوم صابره چې زړه مې له پښتون کمره ور راوړی وی چې نوم وې زه څه درته وښله چې پلونکای لرې کا اشنا که زړه دې وي د میان نه دا خرټای لرې کا مینه نیکې هیلې او احترامات درنې مینهولې یو ځل بیا په ادبي خپرونه شي د توسې ملګری امین وزیر د یو داسې لوی شخصیت سره حاضر شوی چې توسې ته وپاته وي چې د څه تعارف محتاج نه دی صبر هغه شاعر دی چې لر او بر یې پېژني صبر صاحب میش د ډېره زیاته مننه کي چې د تغونه لوی عظیم شخصیت د میش سره نن نوست دی زه خو په دې بخښنه درته نه غواړم چې د تو مخامخ میش خبرې کې غږیږي په دې میش وبخښه ځکه چې د وخت تقاضا ده چې اناونسمنټ کا غږیږه او ډېر مینهول درته په تمه دي لر او بر د کسي وروي دی مایک د تو په حواله دی څه ورته وایي امین وزیر صاحب تو د ټولې وړکې ژڼې ډېره مننه خو زه د ټوله خبرې جواب صرف په دغه کې درکړه د خاطر په یوه شعر سره چې چا چې خاورې ځان ګڼلې په ژوندون دی هغه چرته کې پراته دي بې د خاورو او د خاطر رنګین غزل ته حیرانېږم په دې خړ خیبر کې څه دي بې د خاورو خبره داسې ده چې ټول یوه وینه یو کلتور چې څومره پښتین په دنیا کې پرت دی خو که څه نه څه دی زون په خبر کو دا ټول د یوه بابا الود دی د یوه نیکه لمسي دي یوه مو خوره د یو مو داړ دی یو مو تکلیف دی او د وړکې ژڼې په فرمایش باندې د توسې د ټولې بیا د ګوهر دی د نرې بلال دی د ټولې ملګري چې څومره په دغه کې موجود دي یا په سکرین کسي هغه عشقي او ورته ووایم چې په دې کوڅه کې ما غاړې مرګي ته ورکولې په دې کوڅه کې ما غاړې مرګي ته ورکولې په دې کوڅه کې ما غاړې مرګي ته ورکولې په خپله به ملت زندګي ته ورکولې ډېر ښه ډېر او چې تنده به شوه زیاته نو جنون به کړم په مخه په نیمه شپه نارې به مې ساقي ته ورکولې او منل یې نه ملګرو نه په ورځو نه په شپو منل یې نه ملګرو نه په ورځو نه په شپه و که ډېرې تسلۍ به مې زړګي ته ورکولې ډېر په زړه پورې ډېر ښه او قاتل د ارمانونو دي ضرور به ګناهګار وي قاتل د ارمانونو دي ضرور به ګناهګار وي قاتل د ارمانونو دي ضرور به ګناهګار وي د کلي سزاګانې لیوني ته ورکولې یو ځل بیا د شعر وایه ډېر په زړه پورې قاتل د ارمانونو دي ضرور به ګناهګار وي د کلي سزاګانې لیوني ته ورکولې او یا خدایا ګرام خو نه دی سر دی خیل د زړه چشتن دی یا خدایا ګرام خو نه دی سر دی خیل د زړه چشتن دی چې داسې غټې سترګې د لالي ته ورکولې ډېره خوندوره مقطع ده ډېر ښه ډېر په زړه پورې یو بل وړیکه ونه چې دا ګواه دی په دې نمر به فیصله وي دا ګواه دی په دې لمر به فیصله وي ګل په دغه مازدیګر به فیصله وي ډېر خوندور او ما چې څومره انتظار وي پکې کړی ستا د کلي په ګودر به فیصله وي ډېر خوندور او هر ظالم ته به هر مظلوم ته به ظالم عجز ولاړ وي په یو داسې زورور به فیصله وي او نن راټلې دی په دې یم چې صوفي دی ګرانه هلته په دلبر به فیصله وي نن راټلې دی په دې یم چې صوفي دی ګرانه هلته په دلبر به فیصله وي او سردي خیل صبره ته یې په خدای پور کا او راس به راشي په محشر به فیصله وي ډېر خوندور ارشاد هو دغه وړکې فرمایش وکړه که نه کنې ماحول خو دغه نه دی خو خیر به هر حال ځوانونه په فرمایش په نظر خپل زړی نه متوي د بل ولوستی چې نوم وې زه څه درته وښله چې پلونکی لرې کا ګناه ګوهره وی چې نوم وې زه څه درته وښله چې پلونکی لرې کا اشنا که زړه دې وي د میان نه دا خرټای لرې کا نوم وې زه څه درته وښله چې پلونکی لرې کا اشنا که زړه دې وي د میان نه دا خرټای لرې کا او زش خو مې ډېر دي خو دا یو خو مې بیخي نه لګي دا په پردې ورو چې ګاډي دا ترې رجای لرې کا ډېر ښه یو ځل بیا
زش خو مې ډېر دي خو دا یو خو مې بیخي نه لګي دا په پرادې ورو چې ګاډي دا ترې رضیای لرې کا خو غریبون روشي دلته کښېني خوره ایله وکړو غریبون روشي دلته کښېني خوره ایله وکړو تو ته کوي تکلیف د دوی خولې نه پلکای لرې کا چې کښلي ووینه څه بل قسم مې وجه کوي چې کښلي ووینه څه بل قسم مې وجه کوي چې کښلي ووینه څه بل قسم مې وجه کوي خدایا دا سول که چې د مونه دا پیرای لرې کا ډېر خوندور شعر دی چې کښلي ووینه څه بل قسم مې وجه کوي خدایا دا سول که چې د مونه دا پیرای لرې کا و صابره ته خو همیشه په اړولي بلوټ وې صابره ته همیشه په اړولي بلوټ وې دا مره ننګینه په چا ما کستی بیړای لرې کا یو ځل بیا وایې صابره ته خو همیشه په اړولي بلوټ وې دا مره ننګینه په چا ما کستی بیړای لرې کا ډېر خوندور ډېر خوند یو که داسې نه بل کلام کوي در سره توره پکې خلاصه ده او زغره غړبېجنه ده توره پکې خلاصه ده او زغره غړبېجنه ده توره پکې خلاصه ده او زغره غړبېجنه ده ځکه په دې خاوره حق خبره غړبېجنه ده ډېر په زړه پورې ډېر ښه او ځکه سردي خیله د خوږ ژوند راته تریخ شوی دی ډېر څه آزاد دي خو سندره غړبېجنه ده ډېر خوندور ډېر په زړه پورې ډېر او تحفه کې یې تل بم بارود خنجر راوړی دی تحفه کې تل بم بارود خنجر راوړی دی په نوم د ورورولي د خلکو شر راوړی دی او عذابه چې پردي سنګر ته ډېر په فخر تلمه قدرت ماته نن کلي ته سنګر راوړی دی ډېر او د بعضو ایمانونه پکې بچ شو نیلام نشو د بعضو خو ایمان وچ په ډالر راوړی دی ډېر ښه او که خاوره اسلامي وه پکې راج پیرغوني و که خاوره اسلامي وه پکې راج پیرغوني و منظور مونږ ته الله لکه عمر راوړی دی که خاوره اسلامي وه پکې راج پیرغوني و منظور مونږ ته الله لکه عمر راوړی دی او مولا ته به ضرور دغه ګیله کوم صابره چې زړه مې له پښتون کمره ور راوړی مولا ته به ضرور دغه ګیله کوم صابره چې زړه مې له پښتون کمره ور راوړی چې زون ته چې د مینې یار سپیشل نسې زون ته چې د مینې یار سپیشل نسې هر قسم نقصان ته و زړه خپل نسې ډېر ښه او کښلی چې د بل نه اړوې زون ته دا لکه انډیانه چې کارګل نسې او وس په عادتي دي ممي زون غوړي نه یې خوري په بیرې که بلبل نسې وس په عادتي دي ممي زون غوړي نه یې خوري په بیرې که بلبل نسې ډېر ښه او ګردو پسې ګرځې د پلونکي غوندې په هغه وخت کې د موټرسایکلینه نه وي که نه ګردو پسې ګرځې د پلونکي غوندې دا کښلي وچ په بایسیکل نسې ډېر ښه ډېره خورنه په کویر دی خو اخري غدا ووایي چې آی های سردي خیله څه در شوي دي آی های سردي خیله څه در شوي دي نن سبا په هر سټیشن غزل نسې ډېر ښه ډېره مننه دی کې صابر سردي خیل صاحب چې میږ ته د قیمتي وخت وایي نننۍ میناولې دا و د میږ د پښتونخوا پېژندلی شوی شاعر صابر سردي خیل صاحب یقینا د ده انقلابي شاعري او مزاحیه یو روماني شاعري هر اړه کې چې کسې بې مثاله دی او خدای دا لوی عمر وده ته ورکو او چې تر څې د دغه دردېدلي وطن د خلک د پر الله نوره ډېره شاعري وکړو او چې بیا امین وزیر د خپلې ملګري سره په سکرین خزیریږي تر بیا د خدای په امان